په اذکارو او په معصوره دعاګانو کې بله دعا د دواړو جهانو د سالار صلی الله علیه وسلم مبارک صدا را نقل درون دا یوه ډیره بهترینه دعا ده، مختصره دعا ده. د هر شي څه د غله د ډاکوانو د حیوانانو د یو انسان د پیري د هر شر څه د حفاظت لپاره غوښتل کیږي. سهار یې ویلی سي او ماښام پر کور یې ویلی سي، پر مال یې ویلی سي، پر بچیانو یې ویلی سي، په سفر کې ویلی سي. الله به مو حفاظت کوي د مال او د اولادو د بچیانو د ستاسو د ځان. دا داسې یوه خاصه دعا ده چې کوم استادان لوی لوی د احادیثو یا کوم بزرګان هغو به خامخا خپلو بچیانو او خپلو شاګردانو ته ضرور دا دعا ور زده کول. دا په خاصو دعاګانو کې یو خاص الخاصه دعا ده. دا چې په کتابو کې را نقل کیږي هلته مضمون علماو دا ورکړي چې ډیره خاصه دعا، یو خاصه دعا، یو خاصه بهترینه دعا. دا دعا خامخا یې زده کړئ. د دعا الفاظ دا دي: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه یا مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لنډه لفظي ترجمه دا ده: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه یا مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. د هغه الله رب العزت په نوم چې د هغه د نوم په برکت سره نه په مځکه او نه هم په اسمان کې شی تاوان انسان ته رسولی سي. کله چې د الله د نامو برکت د انسان سره ملي، هیڅ شی تا ته په تمامو مخلوقاتو کې د مخلوقاتو په ذرې ذرې کې نه په اسمان کې څه درته ضرر رسولی سي، نه په مځکه کې نه انسان ضرر درته رسولی سي، نه پیری او نه حیوان ضرر درته رسولی سي. او الله رب العزت هغه ښه اورېدونکی دی، وهو السمیع العلیم، او ښه پوهېدونکی دی. الله رب العزت په دې ښه پوهېږي چې د هر قسمه ناڅاپي بلاو او پتونو ضرورونو څنګه ستا حفاظت وکړي. نو انسان د خپل ځان او د خپل اولاد د حفاظت لپاره سهار او ماښام د ذکر وغواړي. نو یو پلا خو دا دعا د دعا په خپله د ذکر د الله د عبادت یو قسم دی، الله پر راضي کیږي. بیا مسنونه دعا ده، معصوره دعا ده، د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک سره نقل سوی دعا ده، د غوښتې د امت ته ښولې ده. د دعا لنډ لفظي تشریح داسې ده: دا دعا په مبارکو احادیثو کې د نبی علیه الصلاة والسلام په کتابو کې په سنن ترمذی او سنن ابي داود کې را نقل ده او راغلې ده. دا د سهار او ماښام د اذکارو مسنونو دعاګانو څخه یو خاصه مسنونه دعا، یو خاص مخصوصه دعا ده. بسم الله د الله په نوم، د هر کار پیل او شروع چې د الله په مبارک نوم باندې وسي، نو د دواړو جهانو سالار صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي هغه کار بیا د برکت ډک. دا د الله نوم د هغه کار د حفاظت او ساتنې سبب او لامل ګرځي او ذریعه یې ګرځي. نو بسم الله شروع کوم د الله په نامه باندې، غواړم حفاظت د ځان او د مال او د اولاد د الله په نامه باندې. الذي هغه رب لا يضر مع اسمه یا مع اسمه، د امزه چې کوم دی هغه خپل ځان له حرکت نه لري، نو که ته په توري کې وایس حرکت به ورکوي. مع اسمه یا مع اسمه د عین و سین به سره جنګوي. مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، هغه ذات چې د هغه د نوم په موجودیوالي کې د هغه د نوم په برکت په مځکه او نه هم په اسمان کې شي تاوان انسان ته رسي رسولی. کله چې د الله حفاظت در سره ملي، نو بیا هیڅ شي تا ته ضرر نسي رسولی. چې الله رب العزت ستا حفاظت وغواړي، چې د الله د نوم برکت هیڅ شي تا ته بیا تاوان نسي رسولی.
یعنی کله چې انسان د زړه له اخلاصه د الله رب العزت نوم واخلي او د الله څخه حفاظت وغواړي، د هغه پناه وغواړي، نو د مځکې هیڅ مخلوق لکه حشرات، زهرجن ماران، لړمان، ناجوړي، وباګانې، اپتونه، او نه هم د اسمان هیڅ اپت لکه تناو، تندر، طوفان، نور مصیبتونه دي چې په نوم مصیبت دي، په نوم ضرر دي، په نوم تاوان دي، هغه هیڅ تاوان انسان ته نشي رسولی. وهو السمیع العلیم، الله رب العزت ښه اوریدونکی دی او ښه پوهیدونکی دی. یعنی هغه د خپل بنده دعاګانې او زاری اوري او د هغه په هر حال او په نیت پوره علم لري او الله رب العزت حفاظت د خپل بنده کولی شي. ډېر ښه محافظ دی. دا دعا دا انسان باید سهار هم 3 ځله ووایي او 3 ځله یې ماښام ووایي. د سهار د ویلو وخت د سپیدې د سهار د راچاودلو، د سپیدو د راچاودلو، د راختلو څخه وروسته چې موږ تاسو هغه ته سهار وایو یا فجر